بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. د امام نووي رحمه الله د مختصر کتاب الاربعون النوویه دا 40 نمبر حدیث دی، چې په دې حدیث کې ډېر ښکلي مقاصد او ښکلي مضمونونه، ښکلي موضوعات بیان شوي دي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت نقل کړی مونږ ته چې نبی علیہ السلام د الله رب العالمین نه روایت کوي. دې ته حدیث قدسی وای. مسلم شریف کې دا حدیث دی. حدیث قدسی دې ته وای چې نبی علیہ السلام وای چې الله فرمایي، الله رب العالمین فرمایي: یا عبادی، ای زما بندگانو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په ځان باندې هم دا حرام کړی دی چې زه ظلم وکما. ظلم عزیزانو دې ته ویل کېږي چې یو سړی یو شی راواخلي د خپل ځای نه او په بل ځای کې کېږدي په ناحقه سره. وضع الشیء فی غیر موضعه. زمونږ ستاسو په اصطلاح پردی حق اخیستل، هغه خوړل، پردی وینه تویول، پردی عزت هغې ته لاس وراچول، چې ستا دپاره یو شیز حلال نه وي او ته یې کې، دا ټول ظلم کې راځي. او رب العالمین داسې یو ذات دی چې هغه د عدل والا ذات دی. ان الله یأمر بالعدل، د انصاف والا ذات دی. الله رب العالمین د ظلم نه بالکل پاک دی. قرآن کې الله فرمایي: وما انا بظلام للعبید، زه د ذرې برابرم په خپلو بندگانو ظلم نه کوم. ظلم نه کول خو لاسکه وما الله یرید ظلما للعالمین، الله د ظلم ارادم نه کوي د مخلوقاتو ته چې په چا ظلم وکړي. وما الله یرید ظلما للعباد، بندگانو ته الله د ظلم ارادم نه لري چې بنده ته تکلیف ورسیږي په ناحقه باندې. سورہ فصلت کې فرمایي: وما ربک بظلام للعبید ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره. الله د ذرې برابرم په چا ظلم نه کوي، ځکه الله د عدل والا ذات دی. نو رب العالمین د ظلم نه پاک ذات دی. همدغه شان مونږ او تاسو هم الله تعالی مکلف کړي چې تاسو بم ظلم نه کوئ. هم په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې روایت د رب العالمین نه کوي، الله فرمایي: وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. دا ظلم مستاسو منځ کې هم حرام کړی دی، تاسو هم ظلمونه مه کوئ. ظلم د انسانانو چې دی دوه قسمه دی. یو عظیم ظلم دی په خپل نفس باندې، هغه دا دی چې بنده شرک وکړي د الله تعالی سره، دام ظلم دی. حق دی ادا نکو، ته پیدا شوی وې د دې دپاره چې ته بندګي د الله تعالی وکړې، د الله حق دی راواخستو بل چاله دی ورکو، دې ته ظلم وي. قرآن کې د دې وجې نه شرک ته ویلی شوي: ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډېر لوی ظلم دی. والکافرون هم الظالمون، دا کافران ډېر لوی ظالمان دي. یو ظلم دا دی. دویم ظلم
چې بنده په بنده باندې ظلم کوي، زیاتې کوي، د هغې مال لوټ کوي، د هغې وینه تویوي، د هغې عزت هغه تار تار کوي، دام ظلم دی او دام په انسانانو په بندگانو باندې حرام دی. بخاری او مسلم کې دا حدیث دی، نبی علیہ السلام په آخري حج کې دا خبره وکړه چې ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. اے زما امتیانو، یو مسلمان به د بل مسلمان وینه نه تویوي، مال به نه لوټ کوي، عزت به نه تار تار کوي. دا د مسلمان بے عزتی، د مسلمان مال لوټ کول، د مسلمان وینه تویول داسې په تاسو حرام دي لکه څنګه چې د بیت الله شریفه بے عزتی کول په تاسو حرام دي. څنګه چې د دې عظیم ورځې چې ورځ د عرفې ده، د دې بے عزتی په تاسو حرامه ده، د مکی بے عزتی په تاسو حرامه ده. بلکې مخکې روایتونه بیان شو د دین زیاته. ابن ماجه کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یطوف حول الكعبه، کعبین طواف کو او ورته ویل چې ما اعظمک واعظم ریحک، څومره لویه مرتبه لري ته، واطیب ریحک، او څومره ښکلې خوشبو لري، څومره پاک ځای. خو والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن، د مسلمان او د ایمان والا عزت چې کوم دی د الله په وړاندې، په الله مې د قسم وي، د تا نه زیات د مکې ته بیت الله شریف ته ګوته ونیوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو مسلمان ما په مسلمان باندې ظلم نه کوي. او د ظلم ډېر بد عواقب دي، بد انجامونه دي، بد سزا یې ده. د ټولو نه اول مسند احمد کې روایت ده، ان الظلم ظلمات یوم القیامه، په ورځ د قیامت به په تیارو کې پروت دی. حدیث کې راغلی ان الله لیملی للظالم حتی اذا اخذه، الله رب العالمین ظالم ته مهلت ورکوي خو چې راوینیسي بیا یې نه پرېږدي. قرآن کې الله فرمایي سورة هود کې وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. الله رب العالمین ظالمان چې رانیسي ډېر سخت بیا رانیسي، ان بطش ربک لشدید. یو روایت کې داسې راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة. یو دو ګناهونه داسې دي چې الله رب العالمین په دې دنیا کې سړي له سزا ورکوي، مع ما يدخر له فی الاخره، په آخرت کې مور له سزاګانې او عذابونه جمع کوي، خو دنیا کې سزا ورکوي. هغه کم دی، یو دا البغي وقطيعة الرحم، یو ظلم کول پچا، ظالم سړی الله تعالی نه معاف کوي، دنیا کې تم بدل اخلي او آخرت کې مور له جزاګانې او سزاګانې ورکوي. دویم قطيعة الرحم، خپلوانو سره تعلق ختمول، په دې باندې الله تعالی دنیا کې سړی ته سزا ورکوي سره د آخرت د سزاګانو. د دې وجنه بخاری کې یو حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها. چا چې په چا ظلم کړی وي، چا ته کنځلې کړې وي، د چا حق خوړلی وي، د چا وینې توی کړې وي، په دې دنیا کې د ځان د هغې نه آزاد کړي. ځکه په ورځ د قیامت باندې نه دینار شته او نه درهم شته دی، بیا به ستا نه حسنات او نیکیانې اخیستلی کېږي او دې مظلوم ته به ورکولی کېږي. نو ظلم کول عزیزانو دا د مسلمان صفت نه دی، دې نه به ځان ساتي. بیا الله رب العالمین فرمای یا عبادی، ای زما بندگانو، کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم. تاسو ټول چې یې بې علمه یې، بې لارې یې، مګر هغه څوک چې زه ورته هدایت وکم نو ما نه هدایت وغواړئ. هدایت طلب د الله تعالی نه وکئ، اهدکم، زه به تاسو ته سمه لاره وښیم. په دې جملو کې مطلب دا دی چې ټول مخلوقات چې دي
د فایدو حاصلولو کې الله ته محتاج دي، په ضرر دفع کولو کې لرې کولو کې الله ته محتاج دي. خاص کر هدایت چې دی، هدایت د الله تعالی نه غواړه. رب العالمین هادي ذات دی، الله هدایت کوونکی ذات دی. او که الله درته هدایت ونکو بل څوک درته هدایت نشي کولی. سوره کهف کې الله فرمایي من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله چې چاته هدایت وکړي دغه سړی په هدایت دی، او څوک چې الله تعالی ورته هدایت ونکړي الله یې ګمراه کړي نو بیا هغه سړی سمه لار موندونکی پیدا کولی نشي. نو د رب العالمین نه طلب د هدایت. د دې وجه نه مسلمانانو په هر منځ کې دعا ده د اهدنا الصراط المستقیم، ای الله مونږ ته سیده لاره وښایه. پیغمبرانو به هم دا دعاګانې کولې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. که ته په مونږ رحم ونه کې، مونږ ته بخښنه ونه کې، څوک د رحم کولو والا بل ذات نشته، بخښنه کوونکی ذات نشته سوا ستانه ای رب العالمین. ابراهیم علیه السلام هم د خپل دعوت په الفاظو کې هم دا ویله الذي خلقني فهو يهدين، چا چې پیدا کړم هغه به ماته هدایت کوي. موسی علیه السلام هم دا فرمایل کلا ان معي ربي سيهدين، ما سره زما رب دی او ما ته به سمه لاره ښایي. نو هدایت د الله رب العالمین نه غوښتل، د هدایت دعاګانې غوښتل، عام هدایت چې الله ما په سمه لار روان کی، خاص هدایت الله د دنیا او د آخرت خیرونه چې په دې قرآن کې دا ټول په ما باندې را کولاو کا. بیا رب العالمین فرمای یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته، تاسو ټول وږي یئ مگر هغه څوک چې زه ورته خوراک ورکم. فاستطعموني اطعمکم، ما نه طعام غواړئ زه به تاسو له طعام درکم. یا عبادي تاسو ټول چې کلکم عار الا من کسوتو، ټول بربند یئ زما نه کپړې وغواړئ زه به تاسو ته کپړې درکم، لباس به درکم. دا دعاګانې د الله رب العالمین نه غوښتل پکار دي. د الله تعالی نه هر څه شی وغواړئ. حدیث کې راغلی دی چې لیسأل احدکم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله اذا انقطع. د الله رب العالمین نه دا واړه واړه شیزونه غواړئ، دا سپلی چې دی اوش کیږي او دا پیون او دا تسمه چې دا دام د الله نه غواړه چې الله زما سپلی روغې کی. بعضو سلف په دعا کې دام ویله چې الله چې کوم وړه اغو منګه د هغې مالګه مونږ له راکړي. الله رب العالمین په دې خوشحالیږي. نو طعام هم د الله نه وغواړئ، لباس هم د الله رب العالمین نه وغواړئ. هر انسان چې پیدا کیږي بې علمه پیدا کیږي. که الله رب العالمین ورله توفیق ورکړي داسې یو څوک ورته برابر کړي چې هغه ورته لاره وښیي، دا د الله د طرفه یو نعمت دی. نور انسان چې پیدا شي هغه په سم نه پوهیږي. دی وجه نه دی حدیث کې دی چې کلکم ضال، تاسو ټول ناپوهه یئ. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سورة النحل کې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. کله چې تاسو د مور نه پیدا کېدلی په هغه ټیم کې تاسو په هیڅ شي نه پوهېدلی، خو رب العالمین به تاسو ته هدایت وکړي. بیا رب العالمین فرمایي یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار، ای زما بندگانو تاسو ګناهونه کوئ د شپې او د ورځې، وانا اغفر الذنوب جمیعا، زه ټول ګناهونه بخم. فاستغفروني، زمانه بخنه وغواړئ. اغفر لکم، زه به تاسو ته بخنه وکم. دا هم د الله رب العالمین یو خاص فضل. انسان چې دی د انسان طبیعت دا دی چې هغه ګناه ته میلان کوونکی دی. ان النفس لاماره بالسوء. په یو روایت کې دا هم راغلی کل بني آدم خطاء، د هر انسان نه ګناه کیږي
خو رب العالمین واپس علاجم خودلی و خیر الخطائین التوابون، بهترین ګناهګار هغه انسان دی چې واپس د خپل ګناه نه واپس شي رب العالمین ته رجوع وکي. د دې وجې نه سردار دو کونین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به په ورځ کې سلزل استغفر الله کلمه ویله. روایت بخاری شریف کې دی چې نبی علیہ السلام فرمای انی لاستغفر الله واتوب الیه کل یوم 100 مره، زه سلزل توبه وباسم رب العالمین ته، توبه وباسئ رب العالمین ته. د توبې ایستلو مطلب صرف دا نه چې انسان د ګناهونه کړي. ګورئ په توبه باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي، خاص کر مونږ او تاسو چې نن سبا ډېر په ګناهونو کې مبتلا. ښکلی علاج دا دی چې انسان توبه وباسي. الله خپله فرمایي ما نه بخښنه وغواړئ زه ته بخښنه کوم. الله وایي زما خواله راشئ زه معاف کوم. د توبې یو مطلب دا دی چې د انسان دا زړه باندې چې کوم خفګان راځي انه لیغان علی قلبی، ساړوبی چې راځي دا ختمیږي په توبې سره. مونځ دې وکړو، د دې نه وروسته ته استغفر الله کلمه وویل، استغفر الله استغفر الله، دې معنا دا دی الله که ما نه کومه غلطي شوي هغه کمې زما په دې توبه پوره کړي. نبی علیه السلام به ځکه سلزل توبه ویستله په ورځ او شپه کې. او رب اغفر لی رب اغفر لی دا کلمه به نبی علیه السلام ډېره ویله، استغفر الله واتوب الیه. شیطان په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي چې انسان کله دا ذکر کوي استغفر الله الله ما ته بخښنه وکړي. نو توبه ویستل دا د مسلمان صفت دی. مسلمان به همیشه د پاره توبه وباسي، ندامت به کوي، پښیمانتیا به کوي په خپلو ګناهونو. بیا رب العالمین فرمایي یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری، تاسو ګوره نشئ رسیدی څه شي ته چې ما ته ضرر را ورسوئ، فتضروني ولن تبلغوا نفعی فتنفعوني، او نه ما ته فایده را رسولی شئ. معنا رب العالمین صمد ذات دی. دویم مطلب علماء دام لیکلی چې تاسو که څومره بندګۍ کوئ وروسته به تفصیل هم راشي، ستاسو په بندګۍ الله ته فایده نه رسیږي، او که څومره ګناهونه کوئ الله ته ضرر نه رسیږي. ځانونو ته ضرر رسوئ تاسو او ځانونو ته تاسو فایده رسوئ. که نیک اعمال مو کړل ځان تم فایده ده، که بد اعمال مو کړل ځان تم ضرر دی. خو رب العالمین تاسو مکلف کړي چې تاسو صحیح مسلمانان صحیح مؤمنان جوړ شي. ستاسو د دا خیال را نشي چې دا عبادت چې الله په مونږه لازم کړی دی نو نعوذ بالله الله رب العالمین دې ته ولې ضرورت لري. نه، رب العالمین وایي زما ورته هیڅ حاجت نشته. ستاسو د کامیابۍ دپاره که نیک اعمال مو کړل ښه بدله، که بد اعمال مو کړل بده سزا به درته میلاویږي. بیا رب العالمین فرمایي لو ان اولکم و آخرکم و انسکم، ای زما بندگانو که ستاسو ټول اولنی انسانان، رستنی انسانان، اولنی خلق، رستنی خلق، و انسکم و جنکم، انسانان او پیریان، تاسو ټول راجمع شئ، کانو علی اتقى قلب رجل واحد، ټول داسې شي لکه د یو سړي د پاک زړه په شان. یو نیک عمل انسان چې څومره صفا زړه لري د هغې په شان ټول انسانان شي. ما زاد ذلك فی ملک شیئا، دا زما په بادشاهت کې هیڅ شی هم نه زیاتوي، یعنی زما تاسو ته ضرورت نشته. یا عبادی لو ان اولکم، بیا رب العالمین فرمای ای زما بندگانو که ستاسو اولنی او رستنی راجمع شي انسانان او پیریان، کانو علی افجر قلب رجل واحد، ټولو داسې زړونه شي لکه یو فاجر، یو فاسق، یو ګناهګار انسان چې کوم ناکاره زړه وي، تور زړه وي، چې هرې ګناه ته میلان کوي، هره ګناه ته ورمنډه وهي. ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، دا زما په بادشاهت کې هیڅ شی نه کموي. نو رب العالمین زمونږ او ستاسو بندګیانو ته ضرورت نه لري، مونږ او تاسو ضرورت لرو عزیزانو چې رب العالمین د دې بندګۍ په وجه مونږ د جهنم نه بچ کی، او د ګناهونو نه د ځان د بچاو په وجه مونږ د جهنم نه بچ کی، مونږ جنت والا جوړ کی. د حدیث کې یوه مسله بلم شامله شوه چې ټول
زور او ډیر اهتمام هغه په زړه پکار دی چې زړه دې صحیح شو صالح شو ټول بدن د دې تابع دی. نو ذکر رب العالمین فرمایي چې ټول داسې صفا شي لکه د مسلمان صفا زړه، نو د الله په بادشاهت کې زیادت نه راځي، او ټول داسې ګنده شي لکه د فاجر سړي زړه، نو د الله په بادشاهت کې نقصان نه راځي. دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي التقوى ها هنا، دا اصل کې تقوا چې دا غم دلته د زړه ته اشاره کوله. نبی علیہ السلام دام وی چې ان فی الجسد مضغه، په دې بدن کې و ټوکړه د اذا صلحت صلح الجسد كله، چې دغه ټوکړه صحیح شو ټول بدن دې سره صحیح کیږي، او که دغه ټوکړه فاسده شو ټول بدن د دغه سره فاسدېږي. بیا رب العالمین فرمایي یا عبادی لو ان اولکم واخرکم، که اولانی کسان ستاسو نه ورستونی ټول راجمع شي پیریان او انسانان، قاموا فی صعید واحد، ادرګي په یو کلاو میدان کې، فسألونی او زمانه وغواړي، فاعطیت کل انسان مسألته، او هر انسان چې څه شی غواړي هغه ټول ورله ورکم. څوک کروڑونه غواړي، څوک اربونه غواړي، څوک بادشاهین غواړي، څوک چې څه غواړي چې د چا په زړه کې څه وي دا ټول ورله ورکم. ما نقص ذلك مما عندي، هغه نعمتونه او هغه خزانه چې زما سره دي هیڅ څه شی په هغې کې کموالی نه راځي، مګر څومره کموالی اسې د مثال په طور الا کما ينقص المخیة اذا ادخل البحر، مګر دومره نقصان دام نه راځي لکه ستاسو د پوهې دپاره، لکه په بحر کې چې یوه ستن ورکته کې دا ستن به د ځان سره څومره اوبه راپورته کړي، دا بحر په دې کمیږي؟ جواب دا دی چې نه کمیږي. نو دغه شان عزیزانو د الله رب العالمین دا رحم، د الله رب العالمین دا خزانه او نعمتونه دومره پراخه دي، که الله رب العالمین نه دا انسانان هر څه غواړي د الله په در کې کمی نشته دی. پښتانه وایي رب العالمین سره هر څه دی، الله سره نه ختمېدونکي خزانې دي. ما عندکم ينفد وما عند الله باق، قرآن کې راغلی الله سره چې کومې خزانې دي هغه نه ختمیږي، هغه باقی دي، او تاسو سره چې څه دي دا ختمیږي. د جنت په نعمتونو کې هم داسې راځي وفاکهة کثیرة، ډېرې میوې دي په دې جنتونو کې، لا مقطوعة ولا ممنوعه، کټ کېږي به نه پرله پسې به را روان وي، منع کېږي به نه چې بس نن د خوراک وکړو سبا را نشي نه. روایتو کې راغلی دي کلما نزعت، چې یوه میوه د بوټي نه راوشو کولی شي د هغه په ځای باندې به بله راشي. حدیث کې هم داسې راغلی ورأیت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، الله ما ته جنت خود د جنت یوه غونچه د غونچو د انګورو نه یا د نورو میوو نه که ما راشو کولی وی او تاسو له مې درکړی وی، نو تر څو چې دا دنیا پاتې وي او په دې دنیا کې دا انسانان او حیوانات یعنی د قیامته پورې او خلکو ته خوراک کولی نو دا به کمه شوی نه وي. الله داسې خزانې لري، داسې نعمتونه لري. بعضو روایتو کې داسې راغلي چې هر انسان په دې میدان کې ودرېږي او د رب العالمین نه ما بین السماء والارض، د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې څه دي دا ټول تی غواړي والله ولا ورکي، بیا هم د الله رب العالمین په بادشاهت کې هیڅ کموالی نه راځي. زمونږ د رب سره دومره خزانې دي. د دې ټولو مطلب دا و عزیزانو چې انسان به خپله ټوله توجه رب العالمین ته ګرځوي، د رب العالمین نه غواړه، الله سره تعلق جوړ کا، الله رب العالمین ته خپل فریاد یوسه. وړوکی شیز غواړي که غټ شیز غواړي انسانانو نه تمه مه ساته. انسان خو در باندې دروازه را بندوي، د هغه چا در له ورځه چې دروازې کولاو دي او د هغه چا در له چې د هغې په بادشاهت کې کموالی نه راځي. څومره غواړي د رب العالمین نه غواړه، الله رب العالمین یې درکوي. کامل اعتماد سره په پوره یقین سره د رب العالمین نه هر څه غواړه. بیا په آخر کې د دې حدیث الله رب العالمین فرمایي یا عبادی، ای زما بندگانو،
انما هي اعمالکم دا ستاسو عملونه دي احصیها لکم زه شمارم ستاسو د پاره ساتم ستاسو د پاره راګیروم ستاسو د پاره ثم اوفیکم ایاها دا غي پوره بدله تاسو ته درکوم یعنی انسان چې څومره اعمال کوي د دې بدله ورته ملاوي هر عمل د انسان لیکل کیږي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد د خلینه چې یو لفظ راوځي د سره فرشتي د غور للیکي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى چا چې د خیر عمل کړی وي د ذره برابر و به یې په ورځ د قیامت ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى چا چې د ذره برابر د شر او بد عمل کړی وي هغه به ویني ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد سوره کهف کې الله فرمایي انسانانو چې څومره عملونه کړي دا ټول ورته وښودلی شي ځکه الله رب العالمین د دوی عملونه محفوظ ساتي یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا هر یو نفس چې د خیر عمل کړي هغه ورته بالکل ښکاره په سکرین باندې ښکاري وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا چا چې بد اعمال کړي دي هغه به د ارمان کوي کاش چې زما او زما د دې بدو اعمالو ترمنځ ډېره فاصله وي ثم اوفیکم ایاها معنام داره چې په ورځ د قیامت به د انسانانو ته د دې بدلې ملاوي قرآن کې الله فرمای انما توفون اجورکم یوم القیامه ورځ د قیامت به تاسو ته د خپلو اعمالو بدلې ملاوي کافر د پاره فاسق د پاره ګناهګار د پاره بدې بدلې نیک عمل انسان د پاره مسلمان او مؤمن د پاره ښکلې بدلې د دې وجه نه کله چې سړی په دې یو ټکي کې سوچ وکړي د دې حدیثه چې ما سره به حساب کیږي هر عمل به واپس ما ته ښودلی کیږي نو دې انسان په زړه کې به یره راځي او رب العالمین به در سره حساب کوي ما من عبد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان هیڅ یو بنده په بندگانو کې داسې نشته مګر رب العالمین به آمنه سامنه داغه نه تپوس کوي د بنده او د الله ترمنځ به ترجمان ته ضرورت هم نه بنده دا نعمت مې در باندې کړی او تاسو کړي که د بد عمل کړی هغه به تا سره به حساب کیږي دیو جن عزیزانو په دې ژوند او په زندګۍ کې د نیکو اعمالو ذخیرې جوړول پکار دي د بدو اعمالو نه ځانونه بچ ساتل هغه پکار دي نو الله رب العالمین پوره بدلې ورکوي نو رب العالمین فرمایي فمن وجد خیرا فلیحمد الله چا چې خیر به مونته معنا چاته چې توفیق ملاو شو د نیکو اعمالو د الله حمد دی ادا کی ومن وجد غیر ذلك او څوک چې بد اعمال کوي د بد اعمالو توفیق ورته ملاو شو فلا يلومن الا نفسه خپل ځان دې ملامت کی ځکه ځان دې ملامت کوي چې دا ګناهونه په حقیقت کې انسان چې کوي خپل نفس د تابعدارۍ په وجه باندې کومې سزاګانې چې انسان ته ملاویږي عذابونه د دې وجنه چې دا انسان ګناهونه کوي الله قرآن کې فرمایي ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سیئه فمن نفسك کمی سزاګانې که د دنیا سزاګانې دي که آخرت دا د انسان د ګناه په وجه باندې د انسان د خپل لاسه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس علي رضی الله عنه بفرمایل ولا يرجو عبد الا ربه دلان خو امید ساته ولا يخافن الا ذنبه چې یریږي د خپل ګناه نه ویریږي د ګناهونو نه یره پیدا کول نو فمن وجد خيرا فليحمد الله څوک چې نیک اعمال کوي الله به ورله ښه زندګي ورکوي د الله حمد دی ادا کړي د دې یو مطلب دا دی چې دنیا کې ښکلی ژوند به الله ورکړي قرآن کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ښکلی ژوند به ورله ورکم او چې څوک بد عمل کوي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر دنیا کې هم سزا او په آخرت کې هم به سزاګانې دویم مطلب د دې دا دی چې په ورځ د قیامت به دا د دې خپلو نیکو اعمالو بدله ویني نو الحمدلله به بیا وایي قرآن کې راغلي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار په ورځ د قیامت به د دوی د بلډینګونو نه لاندې نهرونه به بهیږي جنت ته به رب العالمین بوزي او دا کلمه به وقالوا الحمد لله الذي
هدانا خیر ولید الحمدلله ویله. او هر چې ګناهګار دی شیطان به ورته ووایي چې فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما مه ملامتوئ، ځانونه ملامته کوئ، ما خو صرف تاسو ته دعوت درکړو، څه په زور مې ګناه ته نه وای راکش کړي، بس زما صرف دعوت منلی و تاسو. نو مخکې د دې نه عزیزانو چې داسې ورځ راشي چې بیا ارمانونه کوو، خفګانونه کوو، خپل تیرو اعمالو پسې بیا کړیږو، په دې ژوند کې په دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړو چې په دې حدیث کې حدیث قدسی د هغه د انسانانو د کامیابی او د نجات هغه اسباب هغه ذکر شوي دي چې ظلم مه کوئ، دعاګانې د الله نه غواړئ، د هدایت سوال کوئ، حتی طعام د رب العالمین نه غواړئ، کپړه د رب العالمین نه غواړئ، چې ګناهونه درنه کېدل فورا توبه وباسئ، او په خپلو عبادتونو کې دا نیت مه کوئ چې نعوذ بالله الله رب العالمین مونږ ته محتاج دی، مونږ ځکه بندګي کوو. نه، الله ته ستاسو د بندګیانو هیڅ پیدا نه رسیږي، او که ګناهګاران شئ الله ته ضرر نشته دی. زمونږ او ستاسو احتیاج دی چې مونږ د جهنم نه بچ شو، جنت والا جوړ شو. او هر څومره غوښتنې چې د رب العالمین نه کوي، دعاګانې د الله په در کې څه نه کمیږي. کم اعمال چې مونږ کوو دا ټول محفوظ پاتې کیږي. دا نه ده چې بس تا وکړو خبره ختمه شوه، لکه د هندوانو عقیده. نه، هر انسان سره به د دې حساب او کتاب کیږي. رب العالمین دې مونږ او تاسو په دې حدیث باندې او په ټولو احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوونکي جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.